ګرانو مینوالو، تاسو ته زه د یو نر پښتون او د یو نر لیډر فخر قبایل شهاب الدین خان سلارزي یو نظم ډالۍ کومه. تاسو یې په مینه واورئ او چې کم نر پښتون وي د هغوی به دا ډېر خوښ وي. خان مې په دې خوښ دی چې خرڅېږي را خرڅېږي نه. خان مې په دې خوښ دی چې خرڅېږي را خرڅېږي نه. او خان د لیډرانو شان بدلېږي را بدلېږي نه. خان د لیډرانو شان بدلېږي را بدلېږي نه. خان پښتونولۍ نه ډک او خان د ننګ غیرت نه ډک. خان پښتونولۍ نه ډک او خان د ننګ غیرت نه ډک. او خان د محبت نه ډک او خان د ننګ او پت نه ډک. خان د محبت نه ډک او خان د ننګ او پت نه ډک. خان ګورې خبره د بادشاه مخکې کولی شي. خان ګورې خبره د بادشاه مخکې کولی شي. او خان ګورې خبره د هر چا مخکې کولی شي. خان ګورې خبره د هر چا مخکې کولی شي. خان ستاسو حقونه واکدارانو نه غوښتلی شي. خان ستاسو حقونه واکدارانو نه غوښتلی شي. او خان ستاسو حقونه وزیرانو نه غوښتلی شي. خان ستاسو حقونه وزیرانو نه غوښتلی شي. او څوک چې نر پښتون وي خدمتونه به د خان مني. څوک چې نر پښتون وي خدمتونه به د خان مني. او څوک چې نر پښتون وي احسانونه به د خان مني. څوک چې نر پښتون وي احسانونه به د خان مني. خان ګورې د خدای نه علاوه چا نه یریږي نه. خان ګورې د خدای نه علاوه چا نه یریږي نه. او غر سره ډغر وهي غر نه وروسته کېږي نه. خان ګورې د خدای نه علاوه چا نه یریږي نه. او غر سره ډغر وهي غر نه وروسته کېږي نه. او خان دلته په تاسو ټول ټکسونه ختم کړي دي. خان دلته په تاسو ټول ټکسونه ختم کړي دي. او خان شهاب الدین خان دا ظلمونه ختم کړي دي. خان دلته په تاسو ټول ټکسونه ختم کړي دي. او خان شهاب الدین خان دا ظلمونه ختم کړي دي. او خان ګورې د نورو لیډرانو شان غلاګر نه دی. خان ګورې د نورو لیډرانو شان غلاګر نه دی. او خان ګورې د نورو لیډرانو شان نهر نه دی. خان ګورې د نورو لیډرانو شان نهر نه دی. خان پسې بکواس او بې فایدې خبرې ونه کوئ. خان پسې بکواس او بې فایدې خبرې ونه کوئ. او خیال کوئ په خان پسې ترخې خبرې ونه کوئ. خان پسې بکواس او بې فایدې خبرې ونه کوئ. او خیال کوئ په خان پسې ترخې خبرې ونه کوئ. او ننګ غیرت خلوص مې د پشد د خان منلی دی. ننګ غیرت خلوص مې د پشد د خان منلی دی. ننګ غیرت خلوص مې د پشد د خان منلی دی. او ځکه مرسلین لودي شعرونو کې ستایلی دی. ننګ غیرت خلوص مې د پشد د خان منلی دی. او ځکه مرسلین لودي شعرونو کې ستایلی دی. ګرانو مینوالو، تاسو د مرسلین لودي دا یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره شیر کړئ. د ګنټې نشان ووایه. تاسو ته به ښکلي ښکلي نظمونه او غزلې او شعرونه راځي. مننه. سلام جی.